افغان ولسمشر حفیظ الله امین. حفیظ الله امین د 1990 زیږدیز کال د اګست د میاشتې په لومړۍ نیټه د پغمان ولسوالۍ د قاضي په کلي کې وزیږید. نوموړی د نور محمد تره نه وروسته د افغانستان دریم ولسمشر او د خلق ډیموکراتیک ګوند مشر پاتې شوی. په 1436 لمریز کال امریکا ته ولاړ او په اداریه، تربیه او تشکیلاتو کې له هغه ځایه ماسټري راوړه. د معارف وزارت په مربوطاتو کې یې دنده سرته رسوله. په 1962 زیږدیز کال کې بیا امریکا ته ولاړ. په کولمبیا پوهنتون کې یې د فزیک په څانګه کې دکتورا واخیسته. هلته د افغاني محصلینو ټولنې ته داخل او د ټولنې د مشر په حیث یې دنده ترسره کوله. هلته د مارکسیزم له فلسفې سره آشنا شو. په 1965 زیږدیز کال کې حفیظ الله امین پرته د دکتورا د اخیستلو بیرته خپل هیواد ته راستون شو او د نجونو په یوه لیسه کې د ښوونکي په توګه دنده سرته رسوله. هغه ډیر ژر د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند غړی شو او د همدغه ګوند یو ډیر وتلی لوړ پوړی مارکسیسټ خلقي شو. کله چې د میر اکبر خیبر په وژلو لاریونونه وشول او حکومت یې په قهر کړ، نو حکومت د دولت ضد مشرانو په نیولو لاس پورې کړ. کمونیستي مشران هم له پنجو څخه پاتې نه شول. ترکی، ببرک، بدخشي، لایق او نور مشران زندانیان کړل. د امین د نیولو لپاره یې هم کور ته ورغلل. هغه وخت چې دا یې نیو، له ده سره د پولي تخنیک 2 خلقي محصلین هم وو. د پولیسو ته هغه د ماما د زامنو په حیث ور وپېژندل، خو په پټه یې هغوی له یوې طرحې سره چې د کودتا لپاره پخوا جوړه شوې وه وطنجار او جنرال قادر ته واستول. پولیسو دی زندان ته بوت، خو مخکې تر دې چې په دوی دولتي محاکمه وشي، جنرال قادر د طرحې سره سم کودتا وکړه. د دفاع وزارت یې ونیو او ارګ یې کلابند کړ. سردار داود یې شهید او د هغه رژیم یې وپرځاوه. د سردار محمد داود خان په مړینې د خلق ډیموکراتیک ګوند د افغانستان واکمن ګوند شو او نور محمد تره چې په هغه وخت کې د ګوند مشر و، ولسمشر وټاکل شو او حفیظ الله امین او ببرک کارمل د ولسمشر د لومړي وزیر مرستیالان شول. په همدغه وختونو کې په هیواد کې د مارکسیستي او لینني اصلاحاتو د پلي کولو په غبرګون کې ډیر خلک د دوی مخې ته ودرېدل او د خلکو لخوا ګڼ شمېر بلواګانې وشوې. د 1990 کال په فبروري میاشت کې د متحده ایالاتو سفیر اډولف ډبس په کابل کې ووژل شو او په همدې توګه د خلق ګوند په پرچم ګوند باندې برلاسي موندلې وه. کارمل چې د پرچم ګوند غړی و، نو د افغانستان نه د باندې اروپا ته ولېږل شو. د 1990 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې تر پایه پورې حفیظ الله امین ښکاره کنټرول ترلاسه کړی و چې بیا د ترکي لخوا د لومړي وزیر دنده ورکړل شوه، خو ترکی لا تر اوسه پورې خپله دنده درلوده. په هیواد کې ګډوډۍ همداسې روانې وي او همدغه نوی رژیم د روسیې مرستو ته اړ و. ترکی د ناپیلو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره له هیواد څخه ولاړ. له هغې خوا د راتلو په وخت کې د روسیې مرستو د ترلاسه کولو لپاره ماسکو ته ولاړ. ترکی چې هیواد ته راستون شو، له امین څخه یې وغوښتل ترڅو ورسره وویني. کله چې حفیظ الله امین د خلکو ماڼۍ ته د لیدنې لپاره ورغی، نو ډزې پرې وشوې. داود تړون ووژل شو او امین جوړ روغ د دې ځای نه په تېښته بریالی شو. بیا لږه شیبه وروسته حفیظ الله امین د خپلو پلویانو سره ماڼۍ ته راستون شو او د ماڼۍ یو ساتندوی ته یې امر وکړ چې ترکی بندي کړي. په 14 سپټمبر 1990 زیږدیز کال کې امین د حکومت واک په خپل لاس کې ونیو.
په 14 اکتوبر 1929 زیږدیز کال کې د حافظ الله امین حکومت داسې اعلان وکړ چې ترکی د یوې ناجوتې ناروغۍ له امله مړ شو. امین پوهېده چې د روسانو په دوستۍ کې یې خیر نشته، له همدې امله یې غوښتل تر څو له عربي ممالکو او امریکا سره نږدې شي. د همدې لپاره یې سعودي عربستان ته یو سفر هم وکړ. وروسته یې بیا له صدراعظم ضیاءالحق سره ولیدل. روسان هم په دې پوه شول چې امین یې دوستي نه غواړي. د همدې لپاره یې د هغه د وژلو لپاره موقع کتله. په دې وخت کې روسانو ببرک کارمل د زرینې مرغۍ په توګه ترلاسه کړ. هغه یې استخدام کړ او په کابل د حملې پروګرام جوړ کړ. د جدې په 6مه نیټه د غرمې لخوا امین په یو میلمستون کې په زهرو مسموم شو. ماښام روسي قواوو په حرکت پیل وکړ. دولتي ځایونه یې وویشتل. د کورنیو چارو له وزارت سره نږدې په یو پوستخانه کې چاودنه وشوه. راډیو افغانستان ونیول شو او په دارالامان او د تاج بیګ په ماڼۍ چې د امین د اوسېدلو ځای و برید روان و. امین او ملګرو یې تر هغه مقاومت وکړ څو ووژل شول. د امین وجود هم سوری ولیدل شو. 2 زامن او ورسره ناست میلمانه هم ووژل شول. میرمن او لور یې ووتل. په لنډه توګه د امین په هکله ویلی شو چې امین یو هوښیار سوسیالیست و. هغه لومړی کمونیستي مفکورې ته وفادار، خو وروسته یې خیر د امپریالیزم په غېږه کې ولید. له همدې امله یې له امریکا سره ځان نږدې کړ چې پایله یې مرګ شوه.